سلام، د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الامیني هرکلی وایم. متحده عربي امارات یو ځل بیا افغانستان ته پوځیان رالیږي. د ولسمشر غني په مشرۍ د ملي امنیت شورا د متحده عربي اماراتو هغه وړاندیز چې له مخې د دغه هیواد ځانګړي ځواکونه د سوفا یا د افغانستان او ناټو ترمنځ شوې هوکړې له مخې د غوڅ ماموریت په چوکاټ کې د روزنې مشورې او ملاتړ په خاطر رالیږل کیږي له ارزونې وروسته تایید کړ. په دغې ناسته کې چې تیر مازدیګر په ولسمشرۍ ماڼۍ کې ترسره شوه، د راتلونکو سرتیرو د شمېر په اړه څه نه دي ویل شوي. د ملي یووالي حکومت اجرایه رئیس د بنګلادیش پر وړاندې د افغانستان د کرکټ لوبډلې بریا او اتلولي ټولو ته مبارکي وویله. د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ دویمه شل اوریزه لوبه چې تېره شپه د هند د دهرادون ښار په راجیو ګاندي لوبغالي کې ترسره شوه، افغانستان په 6 ویکټو بنګلادیش ته ماتې ورکړه او د دې سیالیو اتلولي یې خپله کړه. راشد خان چې د 12 منډو په ورکولو سره یې د بنګلادیش 4 لوبغاړي وسوځول، د لوبې غوره لوبغاړی او محمد نبي د لوبې سمارټ لوبغاړی وټاکل شو. ټاکل شوې دغې لړۍ وروستۍ لوبه سبا ترسره شي. د ملي امنیت شورا د پریکړې له مخې ډېر ژر به د حزب اسلامي 209 نور بندیان آزاد شي. د دغې شورا په ناسته کې چې تېره ورځ په ولسمشرۍ ماڼۍ کې ترسره شوه، همداراز وویل شول چې دغه کسان د دولت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د شوې هوکړې له مخې خوشي کیږي. تر دې مخکې د حزب اسلامي سلګونه نور غړي د یادې هوکړې له مخې خوشي شوي دي. له دې سره سم په همدې ناسته کې د پروان ولایت له توقیف ځای او محبس څخه د دوامدارې څارنې په اړه د ملي امنیت شورا د دفتر او د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون ترمنځ د همغږۍ او همکارۍ هوکړه لیک هم په 3 مادو او 21 فقرو کې تصویب شو. د کندهار ښار په 14 مرکزونو کې د ټاکنو لپاره د نوملیکنې پاڼې خلاصې شوي او په 15 ولسوالیو کې لا هم د نوملیکنې بهیر نه دی پیل شوی. د کندهار ولایتي مسؤلین د دغو ستونزو له امله په ځینو ولسوالیو کې ناامني او په ځینو کې بیا د ولسي وګړو نشتوالی په ګوته کوي. د کندهار د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر وایي چې له ریګستان، خورابک، غورک، معروف او نیش ولسوالیو یې خپل مامورین ایستلي، ځکه هلته په 15 ورځو کې یوازې تر 1000 کسانو نوملیکنه کړې وه. په کندهار کې او ولسوالیو کې تر دې مهاله نږدې 400,000 کسانو نوملیکنه کړې ده چې 70,000 یې میرمنې دي. تذکیرې در دا اوس هلته نه جوړ راستولي او نن خو باید دې ته تذکیرې ورکول سوي وای، بیا وروسته سټیکران کړي دي وای. تا لیدلي پر 3 میلیونه نفوس باندې ته 1.5 لک یا 2 لکه تذکیرې ته راستی یا دغونه ته سټیکران ته راستی. دا زموږ د حوزې سره بیخي مطلق د مورد مېرې چلند دی. 15 کیلومتر څخه خلک ورته راځي دلته ثبت نام کوي. داسې لا هم سوي دي چې د بګوان خلک راغلي او ژړۍ نږدې په ژړۍ کې ثبت نام کړی دي. عملیات مرکزونه نشتون یا بهانه دا ده چې امنیت نشته یا مرکزونه راباندې بند کړي دي. دوی د مشت غلیس اوس راښکاره کړي ډېری داسې مرکزونه شته چې هلته موږ امنیت لرو خو دوی راته بند کړي. داسې مشکلات موږ په مختلفو ولسوالیو کې لرو. نو مرکزي دفتر په جریان کې دي، پیشنهادونه مې استولي دي. یوازې د ریګ، شورابک، غورک، نیش دا تقریبا هغه ولسوالۍ دي چې په دې ولسوالۍ کې زموږ فلحاله مرکزونه نشته. د هیواد په 140 ولسوالیو کې چې 14 ولایتونه رانغاړي، هیڅ ښځې د ولسوالیو شوراګانو د غړیتوب لپاره نوملیکنه نه ده کړې. پر ټاکنو څارونکي بنسټونه د ځانګړې تګلارې او د ولسوالیو شوراګانو د کاري واکونو نشتوالی د دې لامل بولي، خو د ولسي جرګې غړي وایي په دې بهیر کې د ښځو د نه ګډون اصلي لامل ناامني ده. د بشري ضد جرمونو په نړیواله محکمه کې نږدې 1 میلیون شکایتونه ثبت شوي دي. په هیواد کې د انتقالي عدالت د همغږي کوونکي ډلې ځینې غړي وایي له دې سره چې د بشري ضد جرمونو قربانیان په هیواد کې د بشري ضد جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا د ټولنیز عدالت د پلي کېدو غوښتنه کوي، خو دغې محکمې ونه شوه کولی چې دغه غوښتنو ته رسیدنه وکړي. او د سیمې او ګاونډیو هیوادونو نه رښتینولي او د افغانستان لپاره د امریکې نوې کړنلاره په هیواد کې جګړه او تاوتریخوالی لا پسې ډېر کړی دی. دې ته په کتو سره د ولسي جرګې ځینې غړي وایي بېوزلي، اداري فساد، بېعدالتي او د حکومتي مشرانو ترمنځ د آندونو بېلوالی هم د دې لامل شوی څو ترهګر له دې فرصت څخه ګټه واخلي او په هیواد کې جګړو ته زور ورکړي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.